او دا زیات خلک وایي که نه وایي د چین زموږ دوست دی، څوک وایي امریکا زموږ ملګری دی، څوک وایي روس زموږ ملګری دی. دا یو بلاکونه رخ شوي دي، خو دا د مسلمان د وهلو دپاره رخ شوي دي. دا مسلمان ذلیله کوي. که په ایران باندې امریکا مرګتیا حمله کوي، روسي مرګتیا کوي، دا ولې یا دغه شان د یوکرین مسلې دي، دا زما او ستا د مفادو دپاره نه دي، دا خپل مفاد کوي. قرآن مجید کې الله تعالی واضح وایي، سورة المائده کې دا آیات دی که نه، یو 50 نمبر آیت ته یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنانو یعنی ای ایمان راوړونکو، لا تتخذوا اليهود منسئ دا یهودیان، والنصارى او نصارا یعنی عیسایان، اولیاء دوستان ملګری، بعضهم اولیاء بعض ځینې دوستان دي د ځینو، یعنی دا د یو بل ملګری دي، ستا نه دي، ستا لپاره خیر نه لټوي. ومن یتولهم او څوک چې دوستان نسي دوی، فانه نو بېشک هغه منهم له دوی نه دی، یعنی د دوی ملګری دی، مسلمان نه دی. څوک چې د چین او امریکې او د روس سره دوستي کوي، مسلمان به د مسلمان ملګری، که پاکستان دی دی به د افغانستان ملګری، دی به د ایران ملګری، دی به د عرب ملګری، دی به د قطر ملګری. دی به خپل مسلمان د امریکې او د روس د پالیسۍ دپاره نه وجني، دی به خپل مسلمان په امریکې د ډالرو دپاره نه وجني، د خپل ځان دپاره به یې نه وجني چې یاره ځان بچ کړم او پرېږده چې دا بل وسوځي، لکه څنګه چې موږ د افغانستان وران کړو. قرآن مجید ورته ښکاره ویلي دي، چا چې کم ظلم وکړو، کم زیاتۍ وکړو، بس دی دا قډلې نه دی. تاسو وګورئ که نه، موږ د افغانستان چا لپاره وران کړو؟ موږ اوسني پښتانه د چا لپاره وجنو؟ د چا پالیسي ده؟ د چین پالیسي ده که نه. موږ وایو چې چین بچ شي، د چې چین بچ شي، هلکه چې زما پکې ایمان خلاص شي او زه پکې د دې ځینه کافر تېر شم، د پتندر وله دا چین او بل. د قرآن مجید ورته ښکاره ویلي دي چې نه دغه خلکو ته سمه لاره ښیم. تاسو وګورئ که نه، دهشتګردي رخ کړله څومره وخت شو، ختمه یې کړه، 20 کالو نه سیوا وشو، موټی بر دهشتګردي هېڅ ورسره هم نشي کول، ځکه دوی په خپل کار کې مخلص نه دي، او چې کله مخلص نه وي هغه کار نه کېږي. نه ځکه ورته قرآن مجید کې الله تعالی ان الله بېشک الله تعالی لا یهدي هدایت نه کوي قوم ظالمین، قوم ظالم ته، کم قوم چې ظالمي په ځان نه پوهېږي، الله تعالی هغو ته هدایت نه کوي. او تاسو به کتلي هغه قوم ته هدایت کېږي کم خلک چې د خپل کار دپاره سټرګل کوي، محنت کوي. چې دا نه کوي هغه په خپل میشن کې چېرته هم نشي کامیابېدی.